هر بخش که ښځې ته اړتیا شته بیا دا جنایي مدیریت دی دغې کې حتما باید یوه ښځه موجود وي. هیڅ یو سړی نشي کولی چې یوې ښځې نه ګزارش واخلي یا یو ښځې اظهارات واخلي. یوه ښځه کولی شي د بلې ښځې اظهارات ډېر ښه په ښه سم رقم واخلي، په خاطر یوه ښځه نشي کولی خپل خبرې ټولې یا خپل اظهارات یا خپل شخصي خبرې څه چې دي هغه یو سړي ته وکړي. نو دا د ما په نظر ډېر زیات ښه دی او ضرورت هم ډېر لیدل کېږي چې باید دلته زه باید راغلی وایم موجود وایم. په اداراتو کې د نجونو او مېرمنو ګمارنه زموږ په ټولنه کې زه په مثبت نظر ځکه ورته ګورم چې زموږ په ټولنه کې یوازې نارینه دي چې ستونزې لري، د دې تر څنګ مېرمنې هم دي چې ستونزې لري. نو د مېرمنو سره مېرمنه په خپله ژبه ښه پوهېږي او ښه خبره ده چې په اداراتو کې وګمارل شي. پرون چې د جنایي د امریت امره مقرره شوې ده، موږ په دې باندې خوښ یو، ځکه موږ لکه څنګه چې ډاکټره لرو همدارنګه باید یوه څارنواله ولرو، د دې تر څنګ یوه د جنایي امره ولرو، همدارنګه په نورو بخشونو کې موږ خوندې ولرو تر څو د خوندو ستونزو ته د خوندو همدارنګه قضیو ته رسیدګي وکړی شي. نو دا د خوست لپاره یو ستر ګام دی چې موږ د ورونو تر څنګ خوندې هم نن سبا فعالې لرو، د دې تر څنګ باسواده خوندې لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دوان سارن زلا زازی د کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې د خوست ولایت امنیه قماندانۍ د جنایي مدیریت د جنایي جرمونو سره مبارزې عمومي مدیریت مربوط د ادارې چارو د آمر په صفت رسما وګمارل شوم. غواړم د دې ادارې د خوست شریفو خلکو بالخصوص اوناسیاو سره د اوناسیاو دپاره د خدمت جوګه وکړم. مننه. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره